دلته موږ سره په شکل کې دوه موازي قطع خطونه دي. ای بي قطع خط موازي دی له سی ډي قطع خط سره، او همدارنګه دلته موږ سره دوه قاطع خطونه دي، د بي سی قاطع خط او د ای ډي قاطع خط. او دلته مونږ د ګراف نه یا دغه شکل نه داسې هم معلومولی شو چې ای ای دا برخه چې ده دا مساوي ده له ای ډي قطع خط برخې سره. او همدارنګه مونږ داسې هم ویلی شو په بل عبارت داسې ویلی شو چې دغه نقطه چې ده د ای نقطه چې ده دا د ای ډي قطع خط په تنصیف نقطه ده، یعنی دا په د دې په منځ کې واقع ده. او اوس غواړو مونږ دا په ثبوت ورسو چې آیا د ای نقطه چې ده دا د بي سي قطع خط په نیمایي کې هم واقع ده او کنه، یعنی دا د دې هم د تنصیف نقطه ده او کنه. نو پوښتنه دا ده چې آیا د ای نقطه د بي سي قطع خط د تنصیف نقطه ده او کنه ده. نو ګورو نظر د مثلثونو د انطباق منونکي حالتونو څخه کیدای شي موږ دلته یو څه رابطې د دوه مثلثونو ترمنځ رامنځته کړو چې یو دا مثلث دی چې د مخه پورته ده او یو دا مثلث دی چې د مخه یا سوکه مخ په ښکته ده. نو موږ د متقابل براس زاویو څخه پوهیږو چې دواړه یو بل سره مساوي. دلته ای ای بي زاویه د ډي ای سي زاویې سره متقابل براس دي. نو لیکو چې د ای ای بی زاویه چې ده دا انطباق منونکې ده له څه سره؟ ډي ای سي زاویې سره. ډي ای سي زاویې سره. او کوم چې دواړه باید سره څه وي؟ مساوي وي، ځکه چې دواړه متقابل براس دي. نو دلته لیکو متقابل براس. او همدارنګه موږ پوهیږو چې دا ای بي او سی ډي قطع خطونه دواړه موازي دي او د بي سي قطع خط چې دی دا د دې څه شی دی؟ قاطع دی. نو راځم دې ته لږ څه امتداد ورکوم تر څو دا ټولې زاویې دلته موږ ته پکې ښکاره شي داسې. نو اوس موږ پوهیږو چې د ای بي ای زاویه چې ده دا انطباق منونکې ده د دې داخلي متبادلې زاویې سره، کوم چې ډي سی ای زاویه ده. او که چیرې په دې سر نه خلاصېږي موږ داسې ویلی شو چې دغه قاطع او د دوه موازي خطونو ترمنځ دغه د دې دواړو څه شی دي؟ متوافقه زاویې دي، یوه داخلي ده او یوه خارجي ده. او دا د دې سره څنګه ده؟ متقابل براس ده. نو دا دواړه سره مساوي کیدای شي. نو ځکه لیکو چې د ای بي ای زاویه دا انطباق منونکې ده له څه سره؟ دا انطباق منونکې ده له د ډي سی ای زاویې سره. ډي سی ای زاویې سره. او دا ولې؟ او دا ځکه چې دا دواړه داخلي متبادله زاویې دي. نو دلته یو رابطه جوړه شوه. دلته مونږه منطبق کیدونکې زاویې لرو، بیا ورپسې دوه نورې انطباق منونکې زاویې لرو، او ورسره یوه زله انطباق منونکې زله ده چې په دواړو مثلثونو کې شته دی. نو کولی شو چې دې ته وایو انګل ساید انطباق منونکې حالت شو. زاویه زله انطباق منونکې حالت شو. نو اوس لیکو چې څه شی دی؟ بی ای ای مثلث، بی ای ای مثلث دا انطباق منونکې دی. څه شته؟ دا انطباق منونکې دی کوم مثلث سره؟ د سی ای ډي مثلث سره. دا توري به مونږ په همدې ترتیب اخلو کله چې مونږ په کوم ترتیب چې دا اخیستی و. دلته ګلابي زاویه اول مونږ اخیستې وه، بیا دغه شین توري ته راغلي و، بیا دلته راغلي. دلته به هم اول د ګلابي زاویې تورې اخلو، نو سی، بیا دغه یو نارنجي ای او بیا ډي. او دا مونږ پوهیږو له څه نه؟ دا مونږ پوهیږو د ای اس نه، یعنی دوه پرلپسې زاویه ورپسې یوه زله دواړو کې سره انطباق منونکي دي. او دا چې اوس دا دواړه مثلثونه انطباق منونکي دي، معنا دا چې ټولې اړونده زلې چې دي یو بل سره څه شی دي؟ مساوي دي. نو موږ وایو چې بي ای زله چې ده دا مساوي ده له ای سي زلې سره. لیکو بي ای دا مساوي ده له ای سی سره. او دا موږ د څه نه لاسته راوړو؟ که چېرې دې ته موږ شمېرې ورکو، یو، دوه، او دا درېیمه جمله ده، نو دا موږ ته پلاس راغی له درېیمې جملې څخه. نو په دې شکل موږ ثابته کړه چې د ای نقطه چې د بي سی په تنصیف نقطه کې ده، دغه دواړه خطونه یو بل سره مساوي دي. نو دا موږ اوس په نښه کولی شو دا له دې سره مساوي ده. او که اوس فهم وکړئ موږ په ناپامۍ کې دا د دوه کالمونو په طریقې سره دا په ثبوت ورسوله. دې خوا ته موږ سره څه شی دی؟ بیان دی زموږ، جمله یا بیانیه ده، او دې خوا ته زموږ څه شی دی؟ لامل دی.